السلام علیکم دوستانو. عمران خان افغانستان ته د متخصصانو کاري ځواک استولو غوښتنه کړې ده. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د خپل هیواد له چارواکو غوښتي دي چې له دوستو هیوادونو سره همکاري وکړي، همدارنګه داسې متخصص کسان افغانستان ته واستوي چې په روغتیایي مخابراتو او بانکداري برخه کې وړتیاوې ولري او په افغانستان کې د بشري کړکېچ مخنیوی وشي. ښاغلي خان د خپل هیواد لوړپوړو چارواکو او وزیرانو کمیټې ایپکس په درېیمه غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په تړاو د ملګرو ملتونو غوښتنه ستایلې ده. نوموړي د افغانستان وضعیت په هکله اندېښنه ښودلې ده او په وینا یې د اړتیا په وخت کې به افغانان هیر نه کړي. د یادونې وړ ده چې ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارو وړمه ورځ په افغانستان کې دننه له 22 میلیونه کسانو او دغه راز له هغه 15.7 میلیونه افغانانو سره چې په کور دننه بې ځایه سوي یا 5 ګاونډیو هیوادونو ته کډوال سوي دي د بشري مرستو لپاره د 5 میلیارډو ډالرو مرستو غوښتنه کړې وه. ملګري ملتونه وایي افغانان اوس مهال له یوه داسې بحران سره مخامخ دي چې په خورا چټکۍ سره په پراخېدو دی. د پاکستان لومړي وزیر ویلي دي له نړیوالو ټولنې دا غوښتنه تکراروي او په اوسني سخت وضعیت کې د مرستو غوښتنه کوي چې د افغانستان اقتصادي سقوط وژغورل سي او د خلکو ژوند وژغورل سي. د پاکستان لومړي وزیر دفتر وایي عمران خان له افغانستان سره د ریل پټلۍ، معدن، درمل جوړولو او رسنۍ برخه کې د پاکستان همکارۍ زیاتولو ټینګار کړی دی. د لومړي وزیر دفتر وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان د غنمو، روغتیایي وسایلو او د ګرمو کالیو په ګډون د 15 میلیارډ روپو په ارزښت مرستې افغانستان ته استولې دي. د عمران خان په دې غوښتنې زیاتره افغانانو ډېر سخت غبرګونونه ښودلي دي او دوی وایي چې د افغانستان خپل متخصصین څه سول، یا پر کور بیکاره ناست دي، وظیفه نه ورکول کېږي، یا د افغانستان څخه تښتېدلي دي. طالبان د هغه راوغواړي یا پردي متخصصان به زموږ وطن را جوړ کړي. دا یو تریخ حقیقت دی. پردي متخصصان هیڅ وخت زموږ وطن نشي را جوړولی. باید خپل متخصصان په خپلو کارو باندې وګمارل سي چې د افغانستان ته خدمت وکړي.